اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته یو نوی درس در وړاندې کړم. د درس عنوان دی د مساوي فاصلو موازي خطونه. د دې د ښې زده کړې لپاره تاسې تعریف ته متوجه شئ. که چیرې څو موازي خطونه چې یو له بل څخه مساوي فاصلو پراته وي د یو قاطع په واسطه قطع شي، د قاطع کوونکي په مخ باندې مساوي خطونه جلا کوي. مقصد دا دی چې که موږ موازي کرښې په مساوي فاصله کې ولرو او دغه موازي کرښې د یو یا څو قاطع خطونو په واسطه قطع شي، نو د قاطع خطونو پر مخ باندې مساوي ټوټه خطونه جلا کوي. لکه دلته مثال ته متوجه شئ. دلته د ای بي سی ډي ای اف جی ایچ موازي کرښې دي یو د بل سره او مساوي فاصله کې پرتې دي. یعنې دغسې لیکلی شو چې ای بي خط موازي دی د سی ډي خط سره، سی ډي خط موازي دی د ای اف خط سره، ای اف خط موازي دی د جی ایچ خط سره، او آی جی کی ال دغه دوه خطونه قاطع خطونه دي چې دغه د ای بي سی ډي ای اف جی ایچ خطونه یې قطع کړي دي. نو د دې تکاتف پر اساس دلته د قاطع خطونو پر مخ باندې مساوي ټوټه خطونه جلا شوي دي. د دې خبرې په پام سره که ووایو چې دلته د دوو ټوټه خطونو فاصله 8 واحده ده، نو د دریم ټوټه خط فاصله به څو واحده وي؟ دلته موږ وویل چې ټوټه خطونه به مساوي فاصله لري، نو 8 به په 2 باندې وویشم تر څو د یو ټوټه خط فاصله لاسته راشي، هغه څو کېږي 4. نو د دریم ټوټه خط فاصله به هم څومره وي؟ 4 واحده. یادونه: که چیرې وغواړو یو ټوټه خط مساوي برخو وویشو، کولی شو په مساوي فاصلو سره د موازي خطونو له خاصیت څخه کار واخلو. د دې څخه مقصد دا دی، دا یو ټوټه خط دی، دغه یو ټوټه خط دی. که موږ وغواړو چې دغه په مساوي برخو باندې وویشو، نو د موازي کرښو په رسم کولو سره کولی شو دا په مساوي برخو باندې وویشو. دغسې دلته A B C D E F دغه درې خطونه په خپل منځ کې موازي او مساوي خطونه دي، یعنې مساوي فاصله کې پراته دي. نو دلته د دغو درې واړو موازي کرښو په واسطه د دې قاطع پر مخ مساوي ټوټه خطونه جلا شول. ښه، هیله ده چې درس مو زده شوی ګران زده کوونکو. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم، د الله په امان.